په سلامونه مو هرکلی کوم. فرید احمد یار یم د آنلاین ټیچ پښتو یوټیوب چینل له طریقه ستاسو حضور ته د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. هیله لرم چې جوړ او روغ باید د صحت جامې په متن وي. ګران دوستانو، په تېره ویډیو کې مې درته وښودله چې څنګه کولی شو چې اډسنس اکاونټ جوړ کړو، اډموب اکاونټ جوړ کړو، او همدارنګه د اډموب اکاونټ په باره کې مې ځینې سیټینګونه درته وښودله، او همدارنګه مې په بله ویډیو کې درته وښودله چې د اډسنس لپاره نوې پالیسي څه ده او ولې اکاونټونه بندیږي. ګران دوستانو، په دې ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو چې د اډسنس اکاونټ جوړ کړو او همدارنګه د یوټیوب چینل جوړ کړو، او همدغه یوټیوب چینل څنګه د اډسنس سره کنیکټ کړو یا په اصطلاح یوټیوب چینل مونټایز کړو د اډسنس سره، تر څو په آینده کې موږ ته پر همدغه چینل باندې پیسې راسي. ګرانو دوستانو، او همدارنګه د ویډیو تر پایه پورې وګورئ. د ویډیو په پای کې به د هغو پوښتنو جوابونه هم درته درکړم کوم چې ځینو ملګرو راڅخه په ګروپ کې کړي وه. یوازینۍ هیله مې بیا د همدا د ګران دوستانو که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل بټن ووهئ تر څو زموږ هر نوی ویډیو د ټول در مخه تر تاسو پورې در ورسیږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، راځئ په ویډیو پیل کوو. دوستانو، درته ښه راغلاست وایم. کوم وخت چې موږ غواړو چې د اډسنس اکاونټ جوړ کړو، نو تر ټولو بهتره خبره دا ده چې اول موږ باید چې د یوټیوب چینل جوړ کړو او د هغه څخه وروسته اډسنس اکاونټ جوړ کړو، او همدارنګه بیا دوی دوه سره ونښلوو. نو راځو اول یوټیوب چینل جوړوو. زه درته ښیم چې څنګه کولی شو چې یوټیوب چینل جوړ کړو. نو راځو بیا هم په ګوګل کې همدلته ورته لیکو چې یوټیوب. کله چې مو یوټیوب ورته ولیکئ، یوټیوب موږ ته راخلاصېږي. کله چې یوټیوب راخلاص شو، ګران دوستانو، همدا یوټیوب دی موږ ته راخلاصېږي. د هغه څخه وروسته په دا کونج کې چې کوم ساین ان لیکلی دي پر دې باندې کلیک کوو. کوم وخت چې ساین ان باندې کلیک وکړئ، دوی زموږ څخه آی ډي غواړي، تاسو غواړئ چې پر کومه آی ډي باندې خپل یوټیوب چینل جوړ کړئ. نو ګران دوستانو، زه غواړم چې پر همدغه آنلاین ټیچ کوم چې په تېره ویډیو کې دغه اکاونټ جوړ کړی د ګوګل، پر همدغه آی ډي باندې مې اډموب اکاونټ هم جوړ کړی دی، او همدارنګه غواړم چې اډسنس اکاونټ هم پر همدې جوړ کړم او یوټیوب چینل مې هم پر همدې آی ډي باندې وي. خو یوې خبرې ته مې پام وي ګران دوستانو، کوم وخت تاسو اډموب او اډسنس اکاونټ جوړوئ، باید چې دواړه پر یوه آی ډي وي. یعنې داسې نه وي چې اډسنس پر یوه آی ډي جوړ کړی وي او اډموب پر بل آی ډي جوړ کړئ. د دواړو دپاره یوه آی ډي ضروري ده. پر یوه آی ډي باید چې موږ او تاسې خپل اکاونټ جوړ کړو. نو راځو پر همدې آنلاین ټیچ آی ډي باندې کلیک کوو. دلته دی زموږ څخه پاسورډ غواړي، پاسورډ به ورته ورکړو. ګران دوستانو، پاسورډ مو ورته ورکړي، د هغه څخه وروسته پر نیکسټ باندې کلیک کوو. کوم وخت چې دغه آی ډي ساین ان سوله په یوټیوب کې، نو بیا زه تاسو ته ښیم چې څنګه چینل جوړولی شو. دوستانو، همدا د آی ډي ساین ان سوله، د هغه څخه وروسته راځو پر همدغه ځای باندې کلیک کوو. دلته چې کله کلیک وکړئ، پر دې ځای باندې راځو، موږ چیش کوو، پر همدغه سیټینګ باندې کلیک کوو. کله چې پر دې سیټینګ باندې کلیک، دلته پر کریټ سټوډیو چې تاسو کلیک کوئ هم جوړیږي. پر کریټ سټوډیو باندې کله کلیک وکړو، کوم وخت چې موږ تاسو چینل نه لرو، نو بیا موږ ته وایي یو ماست کریټ ا چینل ټو اپلوډ ویډیو. یعنې تاسو باید چې اول چینل جوړ کړئ، بیا ویډیو کولی شئ چې ویډیو اپلوډ کړئ. نو زه راځم پر همدې کریټ ا چینل باندې کلیک کوم تر څو زه چینل جوړ کړم. بیا دلته موږ ته وایي یوز یوټیوب از. دلته مطلب تاسې هغه خپل د یوټیوب نوم ورته ورکړئ چې بیا تاسې هغه چینل په هغه نامه باندې درته جوړ شي. زه راځم دې ته یو نوم ورکوم. ګرانو دوستانو، ما همدغه نوم ورته ورکړئ، منی ایرن فرام انټرنیټ. راځم د هغه څخه وروسته پر کریټ چینل باندې کلیک کوم. کوم وخت چې پر کریټ چینل باندې کلیک وکړئ، نو بیا زموږ او ستاسې چینل جوړ شو. نور اوس وایي تاسې ویډیو اپلوډ کړئ تر څو ستاسو چینل په پوره توګه سره فعاله شي. خو زه راځم د هر څه در مخه تاسو ته اول دغه چینل مونټایز کوم، چې مونټایز دې ته ویل کېږي چې د اډسنس سره یې ونښلوو، او د هغه څخه وروسته کله چې زموږ او تاسې هغه شرایط د یوټیوب دا پوره کړله، نو بیا اډسنس موږ او تاسو ته هغه پیسې راکوي پر هره ویډیو باندې. ګران دوستانو، د یوټیوب د شرایط دا چې د چینل کوم وخت چې خو زه اول د واره زه باید چې تاسو ته مونټایز در وښیم چې څنګه موږ چینل مونټایز کوو. ګران دوستانو، کله چې دې ځای ته راورسېدل، د هغه څخه وروسته راځو پر چینل باندې کلیک کوو. پر چینل چې مو کله کلیک وکړئ، نو بیا موږ ته داسې یو ځای راخلاصېږي. اول به تاسې راسئ، همدغه به ویریفای کوي. کله چې پر دې ویریفای باندې کلیک وکړئ دوستانو، په دې ځای کې دی افغانستان انتخاب دی. دلته په دې ځای کې ستاسو څخه د ټلیفون نمبر غواړي، وایي آیا زنګ درته وکړو که ټکسټ میسج، زه ته هم ټکسټ میسج راته واستوئ. نو په دې ځای کې تاسو ته یو نمبر ورکړئ، او هغه نمبر به کله چې پر سبمیټ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته یو کوډ راځي، هغه کوډ ورته ولیکئ، او د هغه څخه وروسته پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ. هلته بیا تاسو ته نوشته کېږي چې کنګریچولیشن یور چینل هیز سکسسفول
was successful confirmed نو هغه به کنفرم شي. خو ګران دوستان دا تاسو خپل د سره وکړئ، زه نه کوم. راځم زه صرف غواړم چې دا چینل تاسو ته مونټایزیشن یې درته اعلان کړم چې څنګه موږ تاسو چینل مونټایزیشن ګورئ. ګران دوستان ګوره ویډیو اپلوډینګ چې دا هغه انیبل دی، لیکن دلته مونټایزیشن ګر سره ان الیجیبل دی. یعنی په افغانستان کې موږ تاسو نس کولای چې یوټیوب مونټایزیشن لاکو. نو د دې د حل لار څه ده ګران دوستانو؟ اسانه ده، مشکل نه لري. راوسو کله چې په دې ځای ترالو تاسو به بیا راسي اډوانس ته. پر اډوانس باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ په دې ځای کې به تاسو کانټری کوم ځای ته انتخاب دی؟ افغانستان. په افغانستان کې مونټایزیشن نه لیکي، یعنی الیجیبل نه یو، موږ ان الیجیبل یو. نو زه به داسې هیواد ته انتخاب کړم چې هغه الیجیبل دی د یوټیوب لپاره. هغه ډیر هیوادونه چې تاسو ته انتخابولای شئ، خو زه راځم په دغه هیوادو کې یو هیواد ورته انتخابوم، مثال په توګه یونایټډ سټیټ یا په اصطلاح امریکا ورته انتخابوم. کله چې دا ورته انتخاب کړله نور په هیڅ باندې کار مه لرئ، پای ته راسئ، پر سیو باندې کلیک وکړئ. کوم وخت چې پر سیو کلیک وکړئ نو ستاسو هغه هیواد به کوم ځای ته واوړي؟ یونایټډ سټیټ ته به واوړي. د هغه څخه وروسته راځو بیرته پر سټیټ پر همدا ځای باندې کلیک کوو، سټیټس باندې کلیک کوو. ګورئ اوس چېرته راسئ مونټایزیشن چې سو الیجیبل سو، خو انیبل لا نه دی. څنګه موږ کولی شو چې همدغه انیبل کو؟ راځو پر انیبل باندې کلیک کوو. کوم وخت چې پر انیبل باندې کلیک وکړئ لومړی دلته راځو اپلای فور مونټایزیشن، یعنی موږ د مونټایزیشن لپاره و اډسنس ته اپلای کوو. اول اپشن دلته موږ په څلور کټګورۍ کې کولی شو چې خپل چینل مونټایز کو. راځم لومړی همدغه اول چینل دی چې هغه پر دې سټارټ باندې کلیک کوم. کوم وخت چې پر سټارټ باندې کلیک وکړئ همدغه د یوټیوب پالیسي ده، دا تاسو ته خپله پالیسي ښیي. مطلب دغه ټول ټیک مارکونه ورکړي چې مطلب زه ستاسو د پالیسۍ سره هم دغه یم، موافق یم. نور زه تاسو ته اپلای کوم د مونټایزیشن لپاره. پر اکسپټ باندې کلیک کوم او دا بخش به اتومات چې شي فعال سي، یعنی دغه کوم چې اوس سور دی دا به زرغون سي، دوهم بخش ته به ولاړ سي چې هغه دوهم بخش به تاسو فعال کړي. ګران دوستانو دا ټیک مارکس یعنی هغه اکسپټډ سو د دې یعنی کوم شرایط چې هغه موږ ومنله، یعنی دې هم راسره مات شول. دوهمه خبره دا ده چې موږ د اډسنس سره نښلو. کوم وختي اډسنس درلودی هم صرف ما هغه ایډي ورته انتخاب کړئ، او کوم اډسنس نه درلودی هم دلته اډسنس اکاونټ هم جوړوو او همدارنګه د یوټیوب سره مونټایز کوو هم. راځم پر سټارټ باندې کلیک کوم. کوم وخت چې پر سټارټ باندې کلیک وکړئ دغه څخه وروسته مونټایزیشن دی، دلته راځم نیکسټ وهم. کوم وخت چې مې نیکسټ والی دی زموږ څخه بیا دلته د آیډي پوښتنه کوي. مطلب په دې خاطر د آیډي پوښتنه کوي چې وایي تاسې که چیرې مخکې اډسنس اکاونټ درلودی نو هغه آیډي راته انتخاب کړئ. نو زه همدغه آیډي ورته انتخابوم. کوم دغه مخکې چې ګوره اتومات دغه نوم واوښتي آنلاین ایرن منی فرام انټرنیټ، همدې باندې کلیک کوم. کوم وخت چې پر دې باندې کلیک وکړئ نو همدغه آیډي چې کېږي ساین ان کېږي. ګوري اتومات اډسنس ته دی ولاړ. په دې ځای کې ګوري اتومات دلته هغه د ستاسو د چینل نوم چې شي یو آر ال اتومات دا دی اډسنس واخلي. دغه څخه وروسته راځم پر اکسپټ باندې کلیک کوم. کوم وخت چې پر اکسپټ باندې کلیک وکړئ نو بیرته د اډسنس ته ځم. ګران دوستانو اډسنس مو په عین حال کې جوړ شو او همدارنګه تاسو د یوټیوب سره مونټایز هم کې راځي. پر دې ځای باندې کلیک وکړئ، پر ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړئ او ری ډایرکټ انتخاب کړئ. کله چې مو ری ډایرکټ انتخاب کړئ ګران دوستانو ستاسو چینل چې شو هغه اډسنس سره رجستر سو. د هغه څخه وروسته سیټ مونټایزیشن پریفرنس انتخابوو. پر دې پر سټارټ باندې کلیک کوم. ګران دوستانو په دې ځای کې موږ تاسو ورته انتخابو کوم چې موږ تاسو اډسنس مونټایزیشن یې لاسو، یعنی موږ تاسو زر سبسکرایبر پر کړل او همدارنګه مو 4000 ټایم واچ پر کې چې هغه به ورسره درته شایم در دې څخه وروسته هغه چې پر کې بیا زموږ پر ویډیوګان باندې اعلانات راځي. هغه اعلانات په څه ترتیب راځي؟ فول سکرین دا رقم خو زه ټول ورته انتخابوم. تاسو کولی شئ چې یو ایسته کې یا په ټول کې یو ورته انتخاب کړئ. زه ټول ورته انتخابوم. دغه څخه پر سیو باندې کلیک کوم. ګران دوستانو مونټایزیشن پریفرنس سیټ سو، هغه هم صرف دغه یو اپشن پاتې دی، همدغه څلورم. دا موږ تاسو نه سوی لکولی تر څو پورې چې مو زر سبسکرایبر پر کړی نه وي او 4000 ساعته چې زموږ ویډیوګانې وکتل سولې نو بیا دغه اپشن دغه ستاسو چینل چې دی انډر ریویو ته ځي، یعنی بیا یې هم اډسنس کمپنۍ ګوري چې په اصطلاح دغه ویډیوګانې په څه ترتیب دي، څنګه ویډیوګانې دی اپلوډوي، آیا قانوني دي غیر قانوني دي او غیر قانوني دي ته ویل کېږي. یعنی آیا تاسو دغه ویډیوګانې چې اپلوډوي داسې نه یو د یو بل چینل څخه د بل چا ویډیوګانې هغه د بل چا ویډیوګانې تاسو اپلوډوي. یا ګورئ ګران دوستانو د یوټیوب چینل دغه د یوټیوب سره شرکت درشم د دې دغه د کاپی رایټ سیستم ډېر سخت دی. ګران دوستانو که چیرې تاسو هم صرف
یعنې دغه د خپل اکثره ویډیوګانې به تاسې لیدلي په بکګراونډ کې یو میوزیک ورکړی وي. که چیرې د بل چا میوزیک لا راواخلي په د خپل بکګراونډ کې ورکړي، بیا دلته ځای درته ښیم چې په هغه ځای کې پر تاسې باندې کاپي رایټ راځي. کاپي رایټ چې در باندې راغلی، نور مو چینل دغه مونټایزیشن در بندوي. دلته به اوس اپلای پر مونټایزیشن، دا به ایلای ټیک مارک وي مونټایز، دلته باره مونټایزیشن ډیسیبل. چې ډیسیبل سو چینل مو فالتو سو ناقص سو، بیا یعنې تاسو کومه خواري چې کاږي هغه فایده نه کوي. په دې خاطر که چیرې دغه 4000 سبسکرایبر هم پوره کړي، واچ ټایم هم پوره کړي، خو بیا هم فالتو دي په دې خاطر چې یوټیوب تاسو ته پیسې نه پر درکوي. یعنې تاسو ډېر چات سره کوي او حتی داسې هم کېږي چې مطلق مو چینل در بندوي، بیا نشئ کولی چې دا چینل را خلاص کړي. نو تاسو اوس دغه څلورم څه وخت پاله کېږي؟ هغه وخت پاله کېږي چې تاسو 4000 سبسکرایبر پوره کړل او 1000 سبسکرایبر هم پوره کړل او همدارنګه مو 4000 ساعته واچ ټایم، یعنې دا ستاسو ویډیوګانې 4000 ساعته وکتل شوله، بیا هم یوټیوب چینل راولاړېږي، ستاسو چینل در انډر ریویو کوي. یعنې انډر ریویو یعنې معنا در کتنې لاندې. کوم وخت چې د دې هغه مکمل په دې یقین شو چې مطلب دا سم چینل دی کار کوي، نو بیا به ستاسو چینل در چیش کړي، در مونټایز کړي او په آینده کې چې تاسو هره ویډیو پورته کوي خلک یې ګوري، پر هغه باندې اعلانات راځي او د هغه اعلاناتو په بدل کې تاسو ته پیسې درکوي. نور اوس موږ او ستاسو چینل مونټایز شو. د هغه څخه وروسته راځم بیرته پر همدغه مونټایزیشن باندې کلیک کوم. ګران دوستان دلته یو شی بل درته ښیم چې هغه ډېر مهم دی چې تاسې باید چې ورته فکر وي. دغه شان ګورئ کاپي رایټ سټیټ دی، همدارنګه کمنټ ګایډلاین سټیټ دی. ګورئ اوس دلته ټوله 0 دی. دا څه معنا؟ یعنې پر تاسې باندې نه کاپي رایټ راغلی دی او همدارنګه نه د کمنټ ګایډلاین راغلی دی. یعنې کاپي رایټ دا معنا خو ما درته ویله، که چیرې تاسې یا د بل چا ویډیو اپلوډ کړله یا مو د بل چا میوزیک په خپل بکګراونډ کې ورکړي، نو دستي به داسې یو کاپي رایټ تاسو باندې سټریک در باندې راځي. که مو چیرې بیا دا غلطي وکړه دوهم سټریک راځي، که مو درېیمه غلطي وکړله سټریک دلته کېږي، نور مو چینل بند دی. نو تاسو کوشش وکړئ چې دغه یوه دانه سټریک هم در باندې رانشي. ګران دوستانو زموږ مونټایزیشن دا دی اوس ناټ انیبل. دا څه معنا؟ مخکې خو بیخي دا څه وخت انیبل کېږي؟ کوم وخت چې هغه تاسې هغه خپل شرایط ورپوره کړه دا اتومات په همدغسې ډول انیبل کېږي. نور مونټایز شو چینل مو. نو بیا دغه څخه وروسته راځو ډاشبورډ ته. په ډاشبورډ باندې کلیک کوو. ځینې نور تنظیمات چې موږ راځو هغه به تنظیم کوو. راځم پر دغه منی ارن فرام انټرنیټ باندې کلیک کوم. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ ګران دوستان دا زموږ او ستاسو چینل دی. موږ او تاسو کولی شو چې هغه خپل دلته هغه غټ بنر ور اضافه کړئ، هغه اعلان مثال په توګه ښایسته دلته بکګراونډ هغه تاسو کولی شئ پر اډ چینل باندې کلیک وکړئ، همدلته ور اضافه کړئ، همدلته کوچنی یو بل لوګو په دې ځای کې ور اضافه کولی شئ، هغه تاسو خپله دا کار سره وکړئ. نو ګران دوستانو موږ او تاسو هم په دې چینل کې وکړای سولی. په دې ویډیو کې ما درته وښودله چې څنګه کولی شو چې یوټیوب چینل جوړ کړو او همدارنګه اډسنس اکاونټ جوړ کړو او همدارنګه دې دوه سره ونښلو او مونټایز کو او د یوټیوب چینل په باره کې مې ځینې خبرې هم درته وکړلې او د هغه شرایط مې هم درته ویله. ګران دوستانو لکه څنګه چې مې وعده کړې وه چې د دې ویډیو په پای کې به زه تاسو ته هغه ملګرو چې پوښتنې کړې چې د هغو پوښتنو جوابونه به هم درته درکوم. نو هغه پوښتنو جوابونه زما ځینو ملګرو په وټساپ کې پوښتنې کړې وې. ګران دوستانو یوازینۍ هیله درڅخه کوم چې زه چندانې وټساپ ته لاسرسی نه لرم، لاسرسی لرم خو اوس مصروفیتونه دي تاسو ته معلومیږي چې زموږ په دې ورځو کې د پوهنتون زموږ اخري سیمسټر دی، نو لږ ډېر مصروفه یم. ګران دوستانو وټساپ بیخي چندانې نه ګورم، صرف هغه ویډیو چې اپلوډوم. ګران دوستانو که چیرې تاسو کومه پوښتنه لرئ تر هر نوې ویډیو چې زه اپلوډ کړم تر هغې ویډیو لاندې په کمنټ کې ماته دا پوښتنه لیکئ. په وټساپ کې مه راته لیکئ، یعنې په کمنټ کې راته لیکئ، بیا زه تاسو ته حتما یعنې داسې پوښتنه به د چا دا نه وي پاته چې زه هغه نه کړم جواب، حتما یې در جوابوم. ګران دوستانو ستاسې هرې پوښتنې ته زه جواب درکوم. خو بیا هم زه ډېره بخښنه غواړم چې زه پر یوټیوب باندې چندانې لایو نه راځم پر وټساپ باندې، په دې خاطر چې ما درته ویله چې لږ مصروفه یم. خو بیا هم زه تاسو ته ویډیو جوړوم، حتما هر وخت در جوړوم. ګران دوستان تاسو وینئ اوس تقریبا دا چې د شپې 10 بجې دي، خو چې زه هر وخت خلاصم تاسو ته حتما ویډیو جوړوم او همدارنګه ستاسو پوښتنو ته به جوابونه هم درته درکوم. نو ګران دوستانو راځئ ځینو ملګرو پوښتنې کړې دي چې هغه پوښتنې به زه اوس درته جواب کړم. که چیرې بیا هم همدغه یوټیوب چینل په باره کې تاسو پوښتنه لرئ یا کومه بله پوښتنه لرئ تر همدغې ویډیو لاندې ماته په کمنټ کې ولیکئ. او ګران دوستانو دغه کومې ویډیوګانې چې درته اپلوډوم په اول سر کې تاسو ډېر دلچسپي ښودله، ویډیوګانې به مو کتلې، همداسې کمنټونه به وه، لایکونه به وه. خو اوس هېڅ هم نشته، نه پوهېږم چې څه مشکل دی. دغه زما په درس کې مشکل دی، سر مو نه په خلاصېږي که څنګه حساب دی. او که مو زده دي هم تاسو په کمنټ کې ماته ولیکئ چې خو دا ویډیوګانې دا ساده ساده دي. په دې خاطر زه درته جوړوم چې د ځینې ملګرو بیا هم که د چا زده وي خو داسې ډېری سته یعنې فیصدي لوړه د خلکو چې د هغو سر نه په خلاصېږي یا یې نشي جوړولی. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې او د هغو د ځوابو پر لور. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي ما مخکې پر یوه ایمیل باندې 2 اکاونټونه جوړ کړي دي،
آیا کولی شم یعنې د مطلب یې د اډموب اکاونټونو کې فکر کوم وایي آیا کولی شم چې پر دې ایمیل باندې بیا بل اکاونټ جوړ کړم. ګرانو دوستانو په مخکني ویډیو کې ما درته وښودله چې په هېڅ رقم نسې کولی چې بیا بل اکاونټ پر هغه ایمیل باندې جوړ کړې. دوستانو تاسو مجبوره یاست ایمیل به هم چینجوئ او همدارنګه هغه کوم کمپیوټر یا موبایل کې چې مو جوړ کړی دی هغه به هم چینجوئ، نوم هر څه به چینجوئ، بیا تاسو کولی شئ چې نوی اکاونټ جوړ کړئ. او بل دلته یو بل ورور پوښتنه کړې ده، وایي که څوک خپل بانکي اکاونټ ونه لري د بل چا له اکاونټ څخه کار اخیستلی شي. بل یو وروره ما درته وویله چې تاسو کولی شئ چې د اکا د زوی پلار ورور د هر چا بانکي حساب په خپل اکاونټ کې اضافه کړئ، خپل اډموب اکاونټ کې اضافه کړئ او بیا اډسنس تاسو ته پر هغه باندې پیسې درته راستوي. هېڅ مشکل نشته وروره. تاسو کولی شئ چې د خپل ورور پلار یا همداسې د اکا د زوی د هر چا چې وي تاسو د هغه بانکي حساب او خپل اکاونټ ته ور اضافه کړئ او تاسو ته به حتما پیسې راځي. او بل ورور پوښتنه کړې دلته یو اپلیکیشن یې پورته کړی دی، وایي دا څرنګه ډاونلوډ کړم؟ وایي وي پی ان مې هم کنیکټ کړی دی. ګرانو دوستانو تاسې که چیرې غواړئ چې د پلی سټور څخه داسې اپلیکیشن چې هغه په افغانستان کې یعنې نه ډاونلوډېږي، ډېره اسانه طریقه یې زه درته ښیم. تاسې ماسټر وي پی ان ډاونلوډ کړئ، د پلی سټور څخه ماسټر وي پی ان ډاونلوډ کړئ. او دوهمه خبر دا، ستاسې په کله چې تاسې پلی سټور ته ولاړ شئ هلته به تاسې 2 آیډیانې لرئ، یعنې 2 د ګوګل اکاونټونه به ستاسې په ټلیفون کې یي. نو تاسې راولاړ شئ ماسټر وي پی ان کنیکټ کړئ د هر ځای سره چې وي، خو د امریکا سره چې ښه دی د هغه څخه وروسته راولاړ شئ. همدغه چې کله وي پی ان کنیکټ شو نو بیا دلته په دغه کې په پلی سټور کې هم دغسې په دغه کونج کې داسې نښان دی، پر دې باندې چې کله تاسې کلیک وکړئ نو بیا دلته تاسو ته هغه 2 خپل اکاونټونه راځي. صرف راولاړ شئ د یوه اکاونټ څخه د بل ته واړوئ، نور مو تاسې هغه دغه یې لیکېږي، بیا کولی شئ چې اپلیکیشن هر کوم اپلیکیشن چې وي چې هغه بند وي تاسې ډاونلوډولی شئ. نو ګران دوستانو هغه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډېږي. او د هغه څخه وروسته دلته یو بل ورور دی ویلي چې وایي اډمین هم وایي ورک دی نه معلومیږي. ګران دوستانو په ډېر بخښنې سره ما درته وویله چې زه په دغه شپو کې یو څه مصروفه یم، خو بیا هم زه کوښښ کوم چې هر وخت وي خدای دې وکړي چې شپه وي هر وخت وي خو زه تاسو ته هغه خپل ویډیو جوړوم او ستاسې مشکلاتو ته انشاءالله تعالی لاسرسی کوم. بل ملګري پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې د فیونر کارت په اړه هم معلومات راته راکړئ ښه به وي چې که چیرته موږ د پیونر کارت ولرو نو بیا موږ په بل بانکي اکاونټ ته ضرورت لرو که نه. ګرانو دوستانو د بینک اکاونټ او همدارنګه د پیونر ماسټر کارت دا فرق سره لري. بینک اکاونټ خو تاسې چې دلته د اډسنس دا شرط دی چې که چیرې تاسو ته پیسې را استوي نو دوی هلته لیکلي د شرطو څخه یو شرط دا دی که چیرې تاسې بیا زه د خیره سره درته ښیم چې څنګه موږ خپل اډسنس ته بینکي اکاونټ اضافه کوو، نو په هغه ځای کې دوی لیکلي چې وایي دغه پیسې چې موږ تاسو ته در استوو دغه ستاسې بینک به حتما په هغه ملک کې وي، یعنې که چیرې تاسو د افغانستان یاست دغه بینک به د افغانستان څخه وي. نو اوس پیونر ماسټر کارت دا خو یو نړیوال ماسټر کارت دی ګران دوستانو، دې ته پیسې اډسنس نه را استوي. دا صرف داسې یو مثال لري لکه زموږ او ستاسې د جیب بټوه، یعنې موږ او ستاسې که چیرې موږ ته یو څوک پیسې راکړي هم یې په دغه بټوه کې ږدو، که یو شی رانیسو هم یې د دې بټوې څخه پیسې ورکوو. دا داسې یو مثال لري، یعنې فرق سره لري. صرف په دې باندې موږ او تاسې کولی شو چې آنلاین خریداري وکړو. پیونر ماسټر کارت صرف د دې دپاره دی. ګورئ ماسټر کارت یا ډیبیټ کارت ورته وایي، دوی دواړه یو دي. نو موږ او تاسې اډسنس پر پیونر کارت باندې موږ ته پیسې نه را استوي ګران دوستانو. او بله پوښتنه به فکر کوم دلته بل ملګري لیکلي چې وایي زه بانکي اکاونټ لرم، نو وایي آیا کولی شم چې د دې عزیزي بینک څخه پیسې. ګران دوستان ما په تېر ویډیوګانو تاسې فکر کوم دا ویډیوګانې سم در پای نه ګورئ، په ټولو په هغه ځینو ویډیوګانو کې ما ټول درته تشریح کړي چې بل هو عزیزي بینک ته پیسې راځي، خو هغه پر یوه ټرانزیکشن باندې چې کوم تاسو ته پیسې را استوي، فرض که ګوګل تاسو په اډسنس کې $200 کار کړی دی، هغه همدغه $200 درته راواستوي، په هغه کې $80 عزیزي بینک درڅخه کټوي. ګران دوستانو هغه تر ټولو ډېر پیسې کټوي، پیسې ورته راځي بغیر د کوم مشکل یې درکوي، خو ټرانزیکشن باندې $80 اخلي چې بیخي ډېر دي. خو که چیرې تاسو په اسلامي بانک کې اکاونټ جوړ کړئ نو هغه چې $200 اډسنس درته راواستولي همدغه $200 درکوي، دوی کوم چارجیز مصارف نه لري. او بل فکر کوم د یو بل ورور پوښتنه کړې ده، وایي اډمین وروره دغه د پیونر په باره کې پیونر ماسټر کارت په باره کې معلومات راکړه، د پیسو ګټلو طریقه یې هم ذکر کړه. په ویډیو کې یوازې جوړول نه غواړو، څرنګه کار وکړو مهرباني به دې وي. ګران دوستانو تاسو د پیونر کارت څخه بیا هم زه درته وایم د پیونر کارت څخه څوک پیسې نشي ګټلی، دا صرف یو اکاونټ دی. ځینې ملګري داسې فکر کوي چې د پیونر کارت څخه موږ پیسې ګټو.
پیونر کارت څخه پیسې نه ګټل کیږي. دا یو صرف یو بانکي حساب دی نړیوال چې تاسو کولی شئ په دې باندې آنلاین خریداري وکړئ. دا صرف داسې دي ما ورته لکه یو بټوه غوندې تاسو به پیسې راچوئ بیا به یې شی پرانیسئ، یا که چیرې بل څوک یې درته راستولی شي خو اډسنس یې نه درته راستوي. نو دا پیونر کارت چې دی دا خپل یو ماسټر کارت دی، د دې څخه پیسې نشو ګټلی. او دوهمه خبره دلته بل ملګري پوښتنه کړې ده، ما د اډموب همدغه اپ جوړ کړی دی خو اوس نه خلاصېږي. ګرانو دوسته دغه اپلیکیشن نو صرف تا یو عکس پورته کړی دی، ماته نه معلومېږي دلته، خو فکر کوم ستا اول چې په کوم ځای کې جوړ کړی دی، یعنې مطلب په انډرایډ سټوډیو کې جوړ کړی دی یا نور داسې هغه سایټونه چې کوډینګ نه غواړي په هغو کې جوړ کړی دی، دا ماته نه معلومېږي. حتما په اپلیکیشن کې کومه غلطي ده، که چیرې په اپلیکیشن کې دونه نه کې غلطي هم وي بیا هم اپلیکیشن نه جوړېږي. او بل ځینو ملګرو ډېروی داسې غوښتنه کړې ده چې وایي ته موږ ته داسې ویډیوګانې مه جوړوه چې زموږ یعنې څنګه دا اکاونټ جوړ کړو داسې. نو ګران دوستانو که چیرې تاسې سر نه کړي په خلاص، یعنې اول دلته په دې شیانو باندې سر نه خلاص، نو او دوی موږ ته غوښتنه یعنې دا ده چې وایي موږ ته صرف د پیسو ګټلو طریقه راوښیه. ګران دوستانو تاسو به یو څه انتظار کوئ، تاسو به اول په هر څه باندې سر خلاصوئ. ما یعنې ډېره زده کړه مې کړې ده په دې بخش کې او ډېرې تجربې هم لرم. کوم وخت چې ما تجربه نه لرم، زما ډېر اکاونټونه سسپینډ سول، څو واره بند سول. د هغه څخه وروسته یعنې دا زه تاسو ته هغه خپلې تجربې هم در سره شریک کوم چې تاسو د هغو څخه اخذ واخلئ او ستاسو به انشاءالله هېڅ اکاونټ نه سسپینډ کېږي. تاسو چې هر څه زده کړله ټوله مو زده کړله، نو بیا تاسو د پیسو ګټلو کار شروع کړئ. حتما انتظار هغه وایي تر قتل سخت دی، خو بیا هم باید چې انتظار وکړو. که چیرې انتظار ونه کړو په دستي د پیسو ګټلو کار شروع کړو نو او دلته په ځینو شیانو باندې سر نه وي خلاص، ګران دوستانو مشکلات ته پیښېږي، خصوصا بیا په دغه 2019 کال کې ډېر دی خپل شرایط سخت کړله. او همدارنګه اډسنس کمپنۍ پالیسي ورسره بدله کړه، نوې پالیسي راویستله خصوص د یوټیوب چینل والا دپاره، د همدارنګه د ویب سایټو والا دپاره، همداسې د اپلیکیشنو والا دپاره، د ټول دپاره نوې پالیسي جوړه کړله، د همدې په خاطر چې مطلب کارونه منظم سي سره. ګرانو دوستانو نو تاسې اول څه زده کړئ او د هغه څخه وروسته بیا کار شروع کړئ. انشاءالله تعالی هغه زموږ څخه په مخ کې دی، هر څه زه درته ښیم. ما ستا سره اوله ورځ وعده کړې وه چې ما ول زه تاسې ته د الف څخه تر یا پورې هر څه ښیم، یعنې مطلب مې دا نه و چې صرف زه تاسو ته دغه درس ښیم چې څنګه چینل جوړ کړو، څنګه تاسې سره خپلې تجربې هم شریکوم، یعنې هغه لاره هم درته ښیم چې دغه لاره ده، پر دغه لار باندې په دې ترتیب سره ولاړ شه، نور به ته انشاءالله کامیابي حاصله کړې. هغه لاره زه تاسو ته په لاس درکوم. نور خو بیا هغه کار په تاسو پورې اړه لري چې تاسو څنګه کار کوئ، سم کار کوئ او که نه. نو ګرانو دوستانو تاسې یو څه انتظار وکړئ په دې خاطر چې تاسې اول سر کارونه ښه زده کړله، بیا یعنې داسې ملګري زه پېژنم چې او کار یې زده کړی دی، ښه سم کار یې زده کړی دی او اوس ډېرې پیسې د انټرنېټ څخه لاسته راوړي. تاسې د هغو خلکو په فیسبوک کې داسې ډېر عکسونه پورته کوي، یوه د ورځې $900 بل $800. ګران دوستانو هغه داسې نه دي لکه موږ او تاسو غوندې چې بس د اوله سره په شي پوهېږي نه بس کار. هغو ډېر کار کړی دی، 1 کال 2 کال کار کړی دی، تجربې حاصلې کړې دي، وروسته نه بیا دغه حد ته رسېدلي دي چې دوی دغونه پیسې د ورځې ګټي. که چېرې موږ او تاسې زده کړه وکړو، موږ ته سم انشاءالله تعالی هغه هلته ځان رسولی شي. او دا چې زموږ او تاسې په ښه سر نه خلاصېږي او بس یعنې دونه نه کې غلطي وکړو، پر همدغه غلطي باندې زموږ اکاونټ سسپینډ دی. هر څونه خواري چې موږ کښلي هغه خواري مو بس ته. که چېرې یوټیوب چینل لرو، هر څونه سبسکرایبران مو ډېر سوي، واچ ټایم مو ډېر سوی، خو که چیرې موږ او تاسې راولاړ سو یو دونه کې غلطي وکړو او اکاونټ مو د مونټایز څخه ووځي یا سسپینډ سي چینل مو، نو زموږ او ستاسې هغه خواري بس وله. زموږ یو بل ملګری دی اصل کې د زابل ولایت دی، خو اوس د لیکندار کې اوسېږي. هغه بیچاره د چینل دپاره ډېر خواري کښلی، یو چینل یې جوړ کړی و، ډېرې ویډیوګانې اپلوډ کړلې، ښه سبسکرایبران هم درلودل، تقریبا 880 ته یې رسولي او سبسکرایبران، همداسې واچ ټایم هم تقریبا بیخي ډېر و، یعنې 1500 که څو ساعته کتل سوی و، خو نه پوهېږم بس سټریک پر راغلی و د بیچاره ده او چینل یې مکمل بند سو. نو دی راولاړ سوی و بیخي د دې ځای څخه، یعنې د پاکستان هېواد ته تللی و، هلته انټرنېټ یو څه ارزانه دی، دلته خو په افغانستان کې د انټرنېټ هم ډېر یعنې مشکلات دي چې ګران دی. نو دی بیچاره هلته تللی و، مسافرۍ هر څه، خو بالاخره یې چینل بند سو، هغه خوارۍ ټولې بس ولې. نو ګران دوستانو موږ او تاسې به باید چې داسې ونه کړو چې غلطي وکړو. یعنې مطلب مې دا دی که چیرې موږ او تاسې د غلطۍ څخه څنګه ځان مخنیوی کولی شو چې زده کړه وکړو، یعنې چې هر څه مو زده کړل انشاءالله مشکل به نه پیښېږي.
نو ګرانو دوستانو خدای دې وکړي چې تر دې ځایه پورې مو سر په خلاصه وي. بیا هم غوښتنه در څخه لرم چې اول خو چینل سبسکرایب کړئ، دوهمه خبر دا چې ویډیو مه سکیپ کوئ، تر پایه پورې ګورئ. درېیمه خبر دا که چیرې کومه پوښتنه لرئ بیا هم درته وایم په واتساپ کې زما څخه پوښتنه مه کوئ، راسان یې در همدغې ویډیو لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ. زه همدغه ویډیوګان بیا کمنټونه ګورم، هغه په دې خاطر چې که چیرې دلته ماته کمنټ تاسې ولیکئ حتما ماته بس دلته میسج راځي، چې میسج راغلی زه حتما دا میسج ګورم نو ورته فکر کېږم. او په واتساپ کې نو ما درته وویله چې اوس مصروفیتونه ډېر چې شاید ویې نه ګورم، پوښتنه راڅخه پاتې شي، ستاسې به راڅخه خوا بده شي. نو په دې خاطر ته وایم چې په ویډیو کې کمنټ راته کوئ او همدارنګه د ویډیوګانې سم تر پایه پورې ګورئ، لایکوئ په کمنټ کې که مثبت که منفي وي. که مثبت خو زه لا خوشحاله کېږم، په اصلاح چارجېږم، تر هغه ښه کار درته کوم. او که منفي وي هم پروا نه کوي، که چیرې زما په اړه منفي کمنټ راته وکړئ خو بیا هم زه به په خپل اصلاحات به راولم، هغه ځان به اصلاح کړم. په اصلاح زما په دې باندې خوا نه بجېږي چې تاسې ماته منفي کمنټ وکړئ او زما خوا بده شي، نو چې نور هم زه د دې کار څخه لاس اخلم. خو نه ګران دوستانو، زه به هغه لا اصلاح کړم تر څو په آینده کې ښه ویډیوګانې او ښه معلومات څه زما سره شته هغه به در تاسې پورې در ورسوم. نو ګرانو دوستانو بیا هم درته وایم کمنټ راته وکړئ، پوښتنه وکړئ په کمنټ کې راته، ویډیو در سره لایک کړئ، همدارنګه چینل سبسکرایب کړئ، همداسې نور ملګري هم در سره خبر کړئ د چینل لینک ورته واستوئ تر څو هغه هم د دې څخه برخمن شي او ټول ویډیوګانې وګوري. نو انشاءالله تعالی په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ د پیونر ماسټر کارت جوړ کړو او هغه افغانستان ته راته راواستوي. د همدې مکمله ویډیو او همدارنګه د پیونر ماسټر کارت په باره کې به بیا په هغه ویډیو کې ځینې معلومات درته درکړم. نو ګرانو دوستانو خدای دې وکړي چې سر مو په خلاص شوی وي. تر بیا پورې مال سه مخ ته مو ښه وخت ولرئ.